محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت او هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث مبارک روایت پیش کړي. د قرآن کریم د دې آیات او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث د دواړو تعلق دا د اسلام د یو اهم فریضه او د اسلام د یو اهم رکن سره ده، چې هغه فریضه او رکن د زکات فریضه ده، چې د اسلام په ارکانو کې د کلمې سورستا د لمانځه سورستا درېمه فریضه د اسلام په فرایضو کې دا زکات ورکول دي. غالبا پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې د هجرت په 2م کال باندې د زکات فرضیت راغلی دی او قرآن کریم کې زکات دا د صلات سره د اقیموا الصلاة و آتوا الزکات په عنوان باندې غالبا 2 ځای ذکر شوی دی او د صلاتو د لمانځه سره جلا په ډیرو ځایو کې د زکات ذکر او تذکره قرآن کریم کړی ده. د دې سره د زکات عظمت معلومیږي، د دې سره د زکات پر دې امت باندې فرضیت معلومیږي، چونکې د اسلام په فرایضو کې ما درتول د کلمې او د لمانځه سره وروسته درېمه فریضه ده. په انسانیت کې چې کله څوک د فرضیت د زکات څخه انکار وکړي هغه مسلمان نه صفاتې دی، هغه د اسلام په دایره کې داخل نه بلل کیږي، هغه د اسلام د دایره څخه خارج انسان بلل کیږي. او چې کم سړی د زکات په ورکولو کې قصور کوي، کمای کوي، حیلې کوي، بانې کوي، نو هغه د امت کې عظیم ګناهګار او د الله تعالی په سخت نافرمانه انسانانو کې شمارل کیږي. په دنیا کې به الله تعالی د هغې پر مال باندې هلاکت مسلط کوي او دنیا کې به الله تعالی د هغې مال تباه کوي او په آخرت کې به هغه مال د جان د پاره د زندګۍ د پاره بدترین وبالي. او چې کوم څوک په ښه طریقه باندې دنیا کې زکات ادا کړي نو الله تعالی به په دنیا کې په مال کې طهارت راولي، الله تعالی به په مال کې برکت راولي، الله تعالی به د مال په دنیا کې د خوشحالۍ او د سکون ذریعہ جوړ کړي او د مرګ بعد به الله تعالی د دې زکات په خاطر د نجات او د جنت داخلېدل نصیب کړي. نو ما درته ویل زکات دا د اسلام په فرایضو کې عظیم ترین فریضه ده. د قرآن کریم په ډیرو آیاتو کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو احادیثو کې د زکات د ادا کېدلو ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي د الله رسول زکات کې څه وکم؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته زکات ادا کوه، د زکات په ذریعہ باندې الله تعالی د مال طهارت او صفائی درکړي او زکات ادا کوه الله تعالی د دې په ذریعہ باندې د قریبانو سره وسیله رحمی در نصیب کړي. یو بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي الزکات جسر الاسلام، زکات دا د اسلام پل دی. دې ځای باندې د قیامت نقشه داسې جوړیږي چې دې ځای باندې قیامت میدان دی او دې طرف ته جنت دی او دې مابین کې جهنم دی. د قیامت د میدان څخه پل راپورته شوی دی، پر دې پله به خلک تیریږي، بیا به د جنت دروازې ته رسیږي او دا پل سرویره پر جهنم را تیر شوی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي زکات د اسلام پل دی چې د قیامت د میدان څخه انسان بیا در جنت پورې پر دې پله باندې تیریږي. چې کوم چا زکات په ښه طریقه ادا کوي الله تعالی به پر دې پله باندې تیریدل په اسانه طریقه ور نصیب کړي. او چې کم چا په زکات کې قصور وکړي، په زکات کې کمای وکړي، په زکات کې خیانت وکړي، په زکات کې حیلې او بانې جوړې کړي، نو هغه به بیا د دې پلس جهنم ته ورلویږي، بیا به زکات نه ادا کوونکی په جهنم کې ژوندۍ تیروي. دا رقم د دې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو ته دام وایي ورته حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو د خپل مالو حفاظت په زکات کوئ. زکات تاسو د مال قلا ده، حسن قلا ته ویل کېږي. لکه پر کم شی باندې چې قلا را وګرځي د هغې محفوظ هغې د حفاظت ذریعه ګرځي، د هغه رقم د کم مال چې زکات ادا سي الله تعالی د هغې د حفاظت ذمه اخلي او پر هغې باندې الله تعالی د حفاظت قلا را ګرځوي. او وداو مرضاکم بالصدقه، تاسو د خپلو مریضانو علاج په صدقه سره کوئ. لکه څنګه چې تاسو د هغې ظاهري علاج په طبیب او په علاج او په دوا باندې کوئ، د هغه رقم چې کله کور کې مریض پیښ شو او کور کې بیماری رااله او کور کې آفت او مصیبت رااله، د هغې بهترین علاج یو دا دی چې هغې صدقه ده. لکه زموږ ډیرو مشایخو
هغوی د دوا سه، د طبیب سه، د علاج سه مؤثر علاج ډیره صدقه هم ګرځولې ده چې سړی په مرض په حالت کې د وبا او د تکلیف په حالت کې صدقه کوي، الله تعالی د هغې په ذریعه سره شفای کامله په نصیب کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د مالو زکات، د مالو حفاظت دا په زکات سره کوي، او د خپلو کورو د بیماریو علاج دا په صدقه سره کوي. نو کم څوک چې زکات ادا کوي هغې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې څومره فضیلتونه راغلي دي هغې ته به الله تعالی دا ټول فضایل ور نصیب کوي. لیکن خدا نه خواسته که یو څوک په زکات کې قصور و کمی وکړي نو بیا خو دغه رقم د پیغمبر علیه السلام احادیثو کې پر دې باندې ډېر وعیدونه هم راغلي دي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د ټولو څه مخکې جهنم ته 3 کسان ورځي. یو ظالم بادشاه دی چې د هغې د رعیت سره د ظلم معامله وي، او دویم مفلس متکبر دی، مسکنت هم دی او په دماغ کې لویي هم ده، او دریم هغه مالداره دی چې هغې ته الله تعالی مال او دولت ورکړي دی په زکات کې کمزوري کوي. نو ظالم بادشاه دی او مفلس متکبر دی او هغه مالداره چې هغې په زکات کې کمزوري کوي. پیغمبر علیه السلام وایي د قیامت میدان کې جهنم ته د ټولو څه مخکې دا 3 کسان ورسي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت را نقل کی الله تعالی موږ ته د لمانځو د زکات یو ځای امر کړی دی، اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، لمونځ به کوئ او زکات به ورکوئ. لیکن د دې سره سره الله تعالی دا امر هم راته کړی دی چې کم چا په زکات کې کمزوري وکړه د هغې لمونځ هم نه دی قبول. بیا که لمونځ سړی په بیت الله کې کوي، بیا که لمونځ سړی په مسجد اقصی کې کوي، بیا که لمونځ سړی په ریاض الجنه کې کوي، که لمونځ په هر څنګه بهترین عبادت خانه کې کوي، چې کم سړی په زکات کې کمزوري کوي او په زکات کې حیلې ګوري، بانې ګوري او د زکات د ورکولو څخه په قسمه قسم بانو باندې ځان خلاصوي، نو د هغې لمونځ په هیڅ شکل الله تعالی ته قبول نه دی. او چې کم څوک زکات نه ادا کوي، چې په کم قوم کې زکات نه ادا کیږي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دنیا کې الله تعالی پر هغې کاختی راولي. بل روایت کې راځي چې کم قوم کې زکات نه وي الله تعالی پر هغې باندې دنیا کې بارانونه بندوي. بل روایت کې راځي د هغې قوم سره الله تعالی خپل رحمت بندوي، هغه قوم په مشکلاتو او پریشانیو کې راځي. نو دنیا کې باران بندیږي، په دنیا کې کاختی راځي او په دنیا کې مشکلات او پریشانی راځي، او په قیامت کې چې د قیامت څخه وروسته د دغه سړي د دغه انسان چې کم انسان په زکات کې کمزوري کړي د هغې ټوله زندگی بیا په جهنم کې تیریږي، د زندګۍ ډیره حصه یې په جهنم کې بیا اوسیږي. او دغه رقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم سړی د مال زکات، د زکات پیسې او مال د خپل مال سره یو ځای کړي، الله تعالی د ده مال هم هلاکوي. محدثینو د دې 2 ترجمې لیکلي دي. یو معنا د دې دا ده چې تا ته الله تعالی مال درکړی دی او ته زکات ورکوونکی انسان یې، لیکن په زکات کې حیلې و بانې ګورې او زکات په مختلفو غرضو سره او زکات کې مختلفې ګټې ځان له اخلي، نو بیا خو ته زکات په ښه طریقه نه ادا کوې او د زکات مال داسې دی لکه د خپل مال سره چې راګرځې، نو الله تعالی به ستا پر مال باندې هلاکت مسلط کړي. او دویمه ترجمه د دې دا ده تا ته الله تعالی مال درکړی دی، لیکن تا هغه مال پټ پټ کوې او خلکو ته د زکات مستحق ځان ښکاره کوې، د زکات مستحق نه یې، د زکات مصرف نه یې، لیکن د هغې څه باوجود د خلکو څه زکاتونه راټولې، نو د زکات پیسې راوړې د خپلو پیسو سره یږدې، الله تعالی به ستا پر دې مال باندې هم هلاکت مسلط کوي چې کومې پیسې تا په چونګې چونګې راجمع کړي دي او کومې پیسې تا په سپماو د ځانه سره ایښي دي، الله تعالی به دې پر هغه پیسو باندې هم ناګهاني آفت مسلط کوي. نو په دې وجه باندې زکات ادا کول دا د مسلمان فریضه ده او دا د اسلام رکن دی او دا د مسلمان پر غاړه باندې الله تعالی یې شی وظیفه ده. لیکن په یوه خبره باندې سر خلاصول هغه دا دی لکه څنګه چې د زکات ورکول د الله تعالی د طرفه اهم حکم دی، د دې څه زیات اهم حکم دا هم دی چې زکات به سړی و خپل مصرف خپل مستحق ته رسوي. چې کم څوک الله تعالی درته ټاکلی دی چې دې سړي ته به زکات ورکوي، که د دې څه علاوه ته بل چا ته زکات ورکوي، بیا که هر څومره لوی مال او دولت سړی ادا کړي د سړي غاړې نه پخلا. لکه د اسلام د طرفه اهم حکم دا دی چې زکات ادا کول، دغه رقم د دې څه زیات اهم حکم دا دی چې زکات خپل مصرف ته رسول، خپل مستحق ته رسول، چې څوک د زکات مستحق دی د هغې په لاس باندې ورکول. ما درته ویل که هر څومره لوی مال د سړي ادا سي،
لیکن خپل مستحق ته نه ورسیږي نو بیا خو سړي ته د زکات فریضه د ذمې څخه ادا سوی نه ورکول کیږي، نه د سړي د ذمې څخه د زکات فریضه ادا کیږي او نه د سړي غاړې د زکات د ورکولو څخه خلاصیږي. لیکن که هر څومره لږ مال دی چې هغې دې په ښه طریقه باندې خپل مستحقو مصرف ته ورسوی نو بیا خو د هغې په خاطر باندې ستا غاړې هم خلاصیږي او د هغې په خاطر باندې ستا غاړې هم خلاصیږي او د هغې په خاطر باندې ستا مال ته الله تعالی قبولیت هم ورکوي او د زکات چې کومه ذمه ده هغه ستا د غاړې څخه پورته کیږي. لکه سوره بقره کې الله تعالی د انسانانو صحابه حال را نقل کوي. صحابه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوله قل ویسألونک ماذا ينفقون. هغې به دا پوښتنه کوله چې موږ په صدقه او په زکات کې کوم شی ورکړو. نو الله تعالی به پیغمبر ته وایي چې دا اهمه پوښتنه نه ده چې زه به په زکات کې څه ورکوم او زکات به زه څنګه ادا کوم، بلکې د ټولو څه اهمه پوښتنه دا ده چې کوم شی ته ورکوې د دې معلومات وکړه چې هغه شی زه چاته ورکوم، د دې شی مستحق څوک دی، د دې حقداره څوک دی، د دې مصرف څوک دی او د دې د ورکولو هغه بنیادی انسان څوک دی چې الله تعالی ماته د هغې ښوونه کړې. زمنم چې زکات بغیر د مصرف ولاړ سي د زکات ثواب راځي، ثواب د صدقې راځي، لیکن غاړې د انسان د فریضې څخه نه خلاصیږي بلکې د قیامت میدان کې د پر غاړه د اسلام فریضه د زکات فریضه پاتې. لکه مشکات شریف کې یو حدیث مبارک راځي یو سړی دی هغې د شپې زکات ادا کړي چې کله سهار معلومه شوله ده چې کم چاته زکات ورکړی و هغې غل و، هغې ټوله زندګي په غلا کې تېره کړې وه، هغې د زکات مصرف مستحق نه و. سهار دی په سوچ کې سوچ چې څه به کوم، دویمه شپه بیا الله تعالی توفیق ورکړي، دویمه شپه بیا زکات مال ادا کړي چې سهار معلومات اوس هغه یو بدکاره زنانې ته رسېدلی و چې هغه ټوله زندګي په بدکاري کې تېرول، هغه د زکات مصرف نه وه. درېیمه ورځ چې بیا زکات د شپه کې ادا کړي سهار شي معلومات اوس هغه یو مالداره ته رسېدلی چې هغې مالداره و او د زکات مستحق مصرف نه و. چې کله په شپه کې بیده نو د الله تعالی د طرفه یو فرشته راځي، د الله تعالی د طرفه یو غیبي ندا راځي، هغه ورته وایي چې کم مال ته ادا کړي الله تعالی به د هغې اجر درکړي، هغه غل به د غلا په خاطر الله تعالی ستا د مال په خاطر د غلا سره وګرځوي، هغه بدکاره زنانه به الله تعالی د بدکارۍ سره وګرځوي او د هغه رقم چې کم څوک مالداره دی هغې ته به الله تعالی د زکات د ادا کولو توفیق وله ورکړي. نو معلومه دا ده چې پر دې عمل باندې سړي ته ثواب ورکول کیږي، لیکن چې کومه فریضه د زکات د هغې د سړي د غاړې څخه نه خلاصیږي د هغې ورکول بیا ضروري دي. نو ځکه سوره بقره کې الله تعالی انسانانو ته 8 قسمه اصناف یږدي مخته، 8 قسمه کسان ورته یږدي چې ستا د زکات مستحق دغه 8 اصناف دي. کدی د 8 اصنافو ته زکات ورسوي ستا زکات ادا کیږي، کدی د 8 اصنافو څخه چپ سو بیا نه کیږي. او د دې سره سره چې کله زکات ورکې نو دا به د دې مسکین مال بولې، دا به د دې مسکین امانت د ځان سره بولې، پر دې مسکین به احسان نه اچي، هغې ته به قسمه قسم خبرې نه کوي، هغې به ذلیله کوي نه، د هغې په مخ کې به پر دې تندي باندې ګونجه نه پیدا کوي، بلکې د هغې به پر ځان باندې احسان بولي چې هغې په ذریعه باندې الله تعالی زما ذمه د زکات سره فارغه کړه، نو د هغې په ذریعه باندې الله تعالی د زکات زما ذمه را فارغه کړه، نو د هغې په ذریعه باندې الله تعالی زما سره ډېر احسان وکړي، بلکې د هغې نور حق او د هغې نور احسان به پر ځان باندې مني. نو کم څوک چې د زکات مصارف دي قرآن کریم په هغې کې اول فقیر او مسکین یاد کړی دی، للفقراء والمساکین، فقیر او مسکین ته زکات ورکول. زموږ او ستاسو په عرف کې فقیر او مسکین چاته وایي؟ څوک فقیر او مسکین دی؟ چې کم څوک د ضروریاتو اصلیه وسه، د حوائجو اصلیه وسه زیات دومره مال نه لري چې د هغې مبلغ نصاب ته ورسیږي. نصاب څومره دی؟ 2.5 تولې سپین زر چې د هغې معلومات به سړی د ښار د زرګرو څخه کوي چې یاره په دې اوس کې د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت څو دی. که چیرې د دې سړي سره د خپلو حوایجو اصلیه و د خپلو ضروریاتو اصلیه وسه زیات دومره پیسې نه وې چې هغه 2.5 تولې سپین زر ته نه رسېدلې،
او د مال هغه مقدار ته نه رسېدی نو دا غریب هم دی مسکین. لیکن که د سره دومره پیسې شته چې هغه 2.5 تولې سپینو زرو ته رسېږي او هغه د حوایجو اصلیه و زیاتې دي، بیا دا سړی مستحق د زکات نه دی، دې ته غریب نه ویل کېږي، دې ته مسکین نه ویل کېږي او دې ته په زکات ورکولو د سړي ذمن نه فارغه کېږي. اوس د انسان حوایج اصلیه څه دي؟ حوایج اصلیه د انسان هغه شی دی چې د انسان د ځان حفاظت، د انسان د بچانو حفاظت، د انسان د عزت حفاظت، په دې شانو باندې چې کوم شی دی ورته مجبوره دی یا د ځان په حفاظت کې یا د بچانو یا د ناموسو د عزت په حفاظت کې دا د حوایج اصلیه بلل کېږي. مثلا د سړي سره د خپلو بچانو څه نفقه ورسره وي چې د څو ورځو ګزاره یې پکېږي او د سړي سره درمیانه لباس ورسره وي چې د بدن په پټ او درمیانه کور ورسره وي چې د بچانو د سر سایه وي او درمیانه سوارلی ورسره وي چې د یو ځایه پورې ځان په رسوي. دا د انسان حوایج اصلیه بلل کېږي. او د انسان سره په کور کې درمیانه سلا ورسره چې کله د ضرورت وخت راسي په هغې سره دی د ځان او د بچانو حفاظت کولی شي. نو دا د ضروریات اصلیه دي. دغه ضروریاتو اصلیه اوسه سیوا که د سره دومره پیسې ورسره وي چې هغې نصاب ته رسیږي دی مستحق او مصرف د زکات نه بلل کېږي. که د یو سړي سره د دنیا خرافات ورسره دی، د یو سړي سره غټ موبایل ورسره دی، د یو سړي په کور کې ټي وي پروت دی، د یو سړي په کور کې د زیب و زینت دپاره د ښایست او نمایش دپاره اسباب پراته دي او دی نغدې پیسې دونه نه لري چې هغې د نصاب مقدار ځینې جوړیږي، نو دا سړی هم د زکات مستحق نه دی. اول به موبایل خرڅوي، اول به د کور ټي وي خرڅوي، اول به د کور خرافات خرڅوي، اول به د کور زیب و زینت و اسباب خرڅوي، هغه به د خپل عیال نفقه جوړوي، د هغې څه وروسته بیا که هغه ختم سلو د ده سره پیسې نه وي اوس دی د زکات مستحق دی. لیکن که دی هغه شیان د مخه نه اړوي نو بیا که مسکین دی، که کونډه ده، که یتیم دی، که ماښام په لوږه پرېوځي، که سهار په لوږه پرېوځي، که د روژه مات دا نه لري، که د پیشتمي دا نه لري، چې کوم څوک دی له زکات ورکړي د هغې زکات ادا سوی نه دی، د قیامت په میدان کې د هغې پر ذمه باندې پاته دی، بلکې د هغې زکات په صحیح طریقه باندې ادا کول ضروري دي. او دغه رقم چې د انسان کم د کسب اسباب دي، مثلا یو سړی نجار دی، د هغې سره اره ده، د هغې سره تیوشه ده، یو سړی مستری دی، د هغې سره فانی دي، د هغې سره نور اسباب دي، یو سړی عالم دی، د هغې سره خپل کتابونه دي، دا د کسب اسباب دي. دغه د کسب اسباب که د هر څومره پیسو دا د سړي سره ورسره وي په دې باندې انسان نه غني کېږي او په دې باندې انسان نه مالداره کېږي او د دې په ذریعه انسان د زکات مستحق دی، د زکات څخه نه وځي. نو د ټولو څه مخکینی شرط دا دی، د ټولو څه مخکینی مستحق و مصرف دا دی چې سړی زکات چاته ورکوي هغه به فقیر او مسکین وي. او دویم شرط والعاملین علیها، قرآن وایي عامل ته به زکات ورکوي. عامل څوک دی؟ په تیرو دورو کې چې کله اسلامي حکومت نو د حکومت د طرفه یو سړی پر دې باندې مقرر سي چې ته به زکاتونه راټولئ، ته به ټکسونه راټولئ، ته به جزیې راټولئ، د هغې وظیفه ده او دې ته عامل ویل کېږي. او دا عامل چونکې وخت ورکوي، د دې عامل چونکې تګ یې راتګ یې ستړیا یې زندګي په دې پسې مصرفېږي، نو دې عامل ته د زکات له پیسو څخه تنخواه ورکول، د زکات له پیسو څخه اجرت ورکول او د زکات پیسې دې ته ورکول دا جایز عمل دی. او دا یوه خبره ده چې عامل چونکې د مسکینانو د طرفه وکیل دی، ځکه باچا دی د غریبانو وکیل ټاکلی دی، نو چې د عامل لاس له پیسې ورسېدې ګواکې د فقیر لاس له ورسېدې، چې په کومه ورځ تا پیسې دې عامل ته ورکړې په هغه ورځ تا زکات ادا سو. او بیا دې عامل ته چې کوم زکات ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، دا ګواکې د فقیرانو د طرفه ورکول کېږي، دا د زکات پیسې نه دي، دا فقیران خپلې پیسې وده ته په خپل اجرتو په مزدوري کې ورکوي. لیکن د یو تنظیم سربراه، د یو موسسې مشر، د یو مدرسې معتمم دا سړی پر عامل باندې نسي قیاسولی. دا خلک د غریبانو د طرفه وکیلان نه دي، بلکې دا د مالدارانو د طرفه وکیلان دي، چې کله د دې خلکو لاس ته تا زکات ور ورسوې ستا غاړې نه دي خلاصې چې در څو پورې دو مسکین ته رسولی نه وي. که چیرې دغه سړی دا د زکات پیسې 2 کاله د ځانه سره کښېږدي او مسکین ته 2 کاله بعد ورسوي، لا هم 2 کاله د دې مالداره غاړې په باندې دي.
بلکې د دې مالدار زکات هلته ادا کیږي چې دغه معتمم دی، دغه د تنظیم سربراه دی، د موسسې مشر دی، دا به د زکات دی فقیر ته رسي، ځکه دی د فقیر وکیل نه دی، دی د مالدار د طرف وکیل دی. او دا پر عامل سړی نسی قیاسولی. دې خلکو ته د زکات د مده څه تنخواه ورکول او د زکات پیسې ورکول او د زکات د پیسو څه اجرت او مزدوري ورکول دا جایز عمل نه وي. زموږ استادو په دې لویو ښارو کې بعضې ادارې جوړې سوي دي د موسساتو په نامه باندې، هغې د زکات پیسې ټولوي او هغې ځان ته د فواید عامې ادارې وایي، مفاد عامه دی او رفاهي ادارې دي او مختلف کارونه د زکات په پیسو باندې کوي. نو کله په هغې باندې پل جوړوي، کله په هغې باندې اسپتال جوړوي، کله هغې باندې سړک جوړوي، کله نور کارونه په کوي چې په هغې کې بیا د فقیر او د غریب هېڅ امتیاز نشته. نو هغې ته په زکات ورکولو باندې د سړي غاړې نه خلاصېږي. د زکات مال د مسجد په تعمیر کې نه دی جایز، د زکات په مال د مدرسې تعمیر نه دی جایز، نو بیا به د اسپتال او د سړکو د پل تعمیر څنګه جایز سي؟ نو ځکه د دې سره احتیاط کول، هغې ته زکات نه ورکول. نو دویم مصرف د زکات د عامل دی. او دریم مصرف د زکات قرآن کریم وایي والمؤلفة القلوب. مؤلفة القلوب کم خلکو په ابتدا د اسلام کې به کسانو اسلام راوړی، نو د هغې د دلجویۍ دپاره، د هغې د اسلام د طرف، د اسلام و طرف ته د راغیبه کولو دپاره چې د اسلام سره د دې مینه پیدا سي او د اسلام خلاف شرارت ونه کړي. بعض علماو لیکلي دي چې په هغې کې به مسلمانان هم او کافران به هم، مسلمانانو ته به هم ورکول کېدی او کافرانو ته به هم ورکول کېدی. لیکن علامه قرطبي دا لیکلي دي چې په هغې کې قطعا کافران نه وو، بلکې هغې ټول مسلمانان چې هغې ته به په دې نیت باندې زکات ورکول کېدی چې د اسلام سره څه مینه پیدا سي، او په دې نیت به زکات ورکول کېدی چې د اسلام خلاف څه شرارت ونه کړي. لیکن زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دغه مصرف اوس نشته په دنیا کې، چونکې اسلام ته الله تعالی تقویه ورکړې ده، اسلام ته الله تعالی زور ورکړی دی، اسلام ته الله تعالی قوت ولا ورکړی دی، او د اسلام الله تعالی پر ټولو مځکو باندې شهرت راوستلی دی. نو په دغه شکل اوس زموږ سره مصرف نشته چې موږ په دې نیت باندې زکات ورکړو چې دا زموږ مؤلفة القلوب دي. نو دریم سړی چې زکات ورکول کیږي هغه مؤلفة القلوب، او څلرم چې دی هغه وفي الرقاب، چې د کم چا غاړې بندي، د کم چا غاړه د بل په توق کې. په ابتدایي دورو کې دا د غلامانو په شکل کې راتلی، چې د کم چا در لاس به غلام او مرئۍ لاندې و، نو بیا به هغې د خپل غریب سره، د خپل مالک سره کتابت کاوی، او کتابت دې ته ویل کېدل، هغې ته به یې چې زه به دومره پیسې دله درکم، په دومره زمانه کې به یې درکمه، د دې پیسې د ورکولو څه وروسته نو ته ما آزاد که، بیا به هغه پیسې وله ورکړي او د هغه پیسو څه وروسته به دی ازادېدی. نو د دغه بدل کتابت د پیسو د ادا کېدو دپاره و دې سړي ته زکات ورکولی سي. لیکن ما درته ویل په اوس دور کې دا مصرفونه نسته، نه غلام سته، نه مکاتب سته، نه بدل کتابت سته. د اوس دور کې د دې بجای بهترین مصرف هغه خلک دي چې د بل په جیلونو کې ناست دي، د مجاهدینو په شکل، په مجاهدینو کې دننه د علماو په شکل، د حافظانو په شکل، د دینداره مسلمانانو په شکل. د هغې جرم صرف دا چې دی د اسلام دفاع کوي او د اسلام نوم په خوله کې اخلي. د دې جرم په خاطر باندې بیا دی کلونو کلونو په محبسونو او په زنځیرونو کې تړلی زندگی تیروي، او دې وخت کې د معمولی پیسو په خاطر باندې بیا د هغه د جیل زندگی، هغه د قید زندگی د په کلونو کلونو اوږدېږي. کله کله د هغې قریبان پر ماجتانو باندې ګرځي، کله پر دې صاحب استعداد او پر صاحب طاقت او پر صاحب مال خلکو باندې ګرځي. نو زما عقیده دا ده چې په نن دور کې بهترین مصرف د هغې معاونت کول، د هغې د راخلاصون دپاره یو ذریعه جوړېدل، او په خپلو زکاتو صدقاتو په خپلو سرسایو کې د هغې مرسته او کومک کول. او د دې څه وروسته قرآن کریم وایي پنځم نمبر چې دی هغه والغارمین، غارم پوروړي ته ویل، قرضداره ته وایي. قرضداره ته سړی زکات ورکولی شي چې یا د خپلو بچانو د ضروریاتو پوره کولو په خاطر پر د باندې قرضه راغلی ده، یا د یو چا ضمانت اخیستی دی د دې په خاطر پر د قرضه راغلی ده، یا یو ناګهاني آفت او بلا پر راغلی ده د دې په خاطر دی در قرضه لاندې سوی دی.
نو په خپلو زکاتو کې د هغې مرسته کول او دا د زکات مصرف دی او دا د زکات مستحق دی. لیکن یوه خبره باندې سر خلاصول چې کم څوک په ناجایزو کارو کې پیسې بندوي، په حرامو تجارتو کې بندوي، په حرامو کاروبارو کې پیسې بندوي او بیا پر ده باندې قرضه راس، د دې حرامو قرضو په وجه، د حرامو تجارتو په وجه چې کوم سړی در قرضو لاندې سي، هغې بیا د زکات مصرف مستحق نه دی، نه هغې په قرضدارانو کې شمارل کېږي، نه هغې د زکات مستحق دی. یا یو سړی صرف د خپلو پیسو ډېرولو دپاره قرضې کوي، دلته قرضه وکړه دلته به ډېرې سي، دلته قرضه وکړه ډېرې به سي، دلته قرضه وکړه ډېرې به سي، بس د دنیا محبت په مخه اخستی دی، د دنیا لیونی دی او په دې کې پر ده باندې قرضې راسي. نو علماو لیکلي دي چې دا د زکات مصرف او مستحق نه بلل کېږي، بلکې د خپلو بچانو د ضرورت په خاطر یا د یو چا د ذمې اخیستلو په خاطر یا د یو ناګهاني آفت په خاطر چې پر کوم چا باندې قرضه راله، نو پر هغې باندې بیا هغه د زکات مستحق بلل کېږي، هغه پوروړی دی، هغه د زکات مصرف دی. په خپلو زکاتو کې سړی د هغې مرسته او کومک کولی شي. او 9 نمبر وفي سبیل الله دی، چې کوم څوک فی سبیل الله د الله په لار کې، اوس دا مبهم لفظ دی، د الله په لار کې څوک دی، کم خلق زی مرادی چې قرآن کریم پر 9 نمبر باندې وی وفي سبیل الله د زکات مصرف او مستحق دی. علامه ابن دقیق العید رحمه الله لیکلی دی چې د فی سبیل الله سمراد مجاهدین دي، چې هغوی د زکه اسلام د دفاع په خاطر باندې، د خپل دین د حفاظت په خاطر باندې هغوی زندگی د جهاد په سفرو په ترتیبو کې تیروي، نو دې خلکو ته فی سبیل الله ویل کېږي. لکه صاحب د هدایه په کتاب الزکات کې چې فی سبیل الله مصرف را اخی، د هغې تعبیر په مجاهدینو باندې کوي. او بیا وجه دا وایي لانه متفاهم العرف عند الاطلاق، وایي دا لفظ چې مطلق ذکر سي په عرف کې بس د سړي ذهن دستي مجاهد لورسي، نو بیا خو مجاهدین د زکات بهترین مصرف. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من جهز غازیا فقد غزا، چې کوم سړی په خپل مال باندې د غازی یو سامان ورته برابر کړي، د هغې د تک ترتیب یې ور جوړ کړي، فقط غزا، دی په دې غزا کې ورسره شریک دی. او من اخلف غازیا فقط غزا فی اهله و ماله فقط غزا، چې کوم سړی د مجاهد د وروسته کور خیال وساتي، دی په جهاد کې د هغې د زنانې او د بچانو د ضروریاتو خیال وساتي او په خپلو صدقاتو او زکاتو کې د هغې ونډه ورسره وټاکله، فقط غزا، دا سړی هم په غازیانو کې شمار دی. لیکن که یو سړی د لاس جهاد خو نه کوي، د ژبې جهاد خو نه کوي او په صدقه باندې جهاد خو نه کوي او کم سے کم نصیب په زکات باندې هم نه کوي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من مات ولم یغزو، یو سړی مړ سو یو رقم غزا یې نه وکړه، ولم یحدث به نفسه، په زړه کې وسوسه هم نه سو ورته پیدا، اراده هم نه وکړه د غزا، فقد مات على شعبة من النفاق، بیا که ټوله زندگی په عباداتو کې تیره کی، په لمنځو کې تیره کی او په شو عبادتو کې تیره کی، قیامت میدان کې د ده راپورته کېدل د منافقینو په ډله کې، فقد مات على شعبة من النفاق. نو زه دا وایم چې بیا خو بهترین مصرف په خپلو مالو کې دا دی چې سړی د مجاهدینو مرسته وکړي. او 8 نمبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخرنی مصرف و ابن السبیل لیکلی دي، د مسافرو مرسته کول. چې کوم سړی په خپل وطن کې مال لري، دولت لري او په خپل وطن کې هر څه ورسره شته، لیکن غریب پر داسې مځکه باندې رالی چې هلته دی د مسکنت او د لاستنګۍ سره مخامخ سو په حالت د سفر کې دی، نو دا سړی هم ستا د زکات مصرف دی او ستا د زکات مستحق دی. که دې سړي ته زکات ورکې، د دې په ورکولو هم د سړي غاړې خلاصېږي. لیکن د دې سما سوا که ته صرف پر خیش و خاله باندې ځې، ته صرف پر خواشه او پر خوشینه باندې روانې او ته صرف پر نامه او پر منصب پیدا نامه پیدا کولو پسې روانې، بیا دې ته نه ګورې چې دا مستحق د زکات دی او که نه دی، او دې ته نه ګورې چې دا مصرف د زکات دی که نه دی، او دې ته نه ګورې چې دا مسکین او غریب دی او که نه دی، صرف په دې خاطر چې پر دې باندې تا ته ښه نوم میلاویږي یا د دې په عوض کې ستا نور غرضونه پوره کېږي. زه هم داسې نه چې د قیامت په میدان کې د زکات پر دې غاړه پر غوږه او پر څټ باندې پروت یي او د قیامت میدان له برته را روان. خو خلاصه دا ده چې بعضې خلک کله پوښتنه کوي و یاره چا ته زکات، د زکات متعلق علماو یو اصول لیکلی دي،
زکات په دنیا کې د انسان هغې دوه ځای کې نه صحیح کېږي، د دې سما سوا بیا په عامو کې صحیح کېږي، خو په دې شرط چې هغه به مصرف او مستحق وي. یو زکات د انسان هغې په اصولو او فروع کې نه صحیح کېږي. د پلار زکات و زوی ته و لور ته، بیا د زوی و اولاده ته نه صحیح کېږي، او د زوی زکات و پلار و نیکه ته بیا در هر څونه پورې چې آدم علیه السلام پورې رسېږي نه صحیح کېږي. نو زکات یو اصول او فروع ته نه صحیح کېږي. در ده چې لاندې دي د زوی و لور یا د زوی اولاده، دا د فروع دي. دی چې د کم چا څه پیدا شوی دی هغه د اصول دي. دې دوو طرفو ته د زکات جواز نه. او دویم زکات چې نه صحیح کېږي د هغه چا هغې نه صحیح کېږي چې منفعت او ګټه سره شریک وي. او زنانه او خاوند د هغې ګټه سره شریکه ده، د یو بل ته زکات نه صحیح کېږي. غلام و بادار د هغې ګټه سره شریکه ده، د یو بل ته زکات نه سره صحیح کېږي. ورور چې کله په بیش سره ګډي د هغو ګټه سره یوه ده، د یو بل ته زکات ته سره صحیح کېږي. لیکن که چیرې ورور په بیش باندې سره جلا سي، بیا خو نه په اصولو فروع کې دی، بیا نه ګټه سره شریکه ده، بیا د یو بل ته زکات صحیح کېږي. بیا د ورور هغې و خور ته صحیح کېږي، د ورور هغې و ورور ته صحیح کېږي. نو زکات یو په اصولو فروع کې نه صحیح کېږي، او بل زکات په هغه ځای کې نه صحیح کېږي چې منافع مشترک. د دې سما سوا و هر چاته زکات جایز دی، خو لیکن دا شرط پکښې دی چې هغه به یا فقیر و غریب وي، یا به عامل وي، یا به مؤلفة القلوب وي، یا به غارم وي، او یا به رقاب والا وي، او یا به فی سبیل الله مجاهد وي، یا به ابن سبیل مسافر وي. په دې اتو شیان، په دې اتو مصارفو کې به دی راباندي، د هغې څه وروسته بیا ورته زکات صحیح کېږي. لیکن که چیرې په معاشره کې یو سړی زکات نه ادا کوي، نو دا هغه عذاب دی چې د هغې په خاطر ټوله معاشره په مشکلاتو کې راځي. مالداره ظلم وکړي، زکات یې بند کړي، الله تعالی پر ټوله معاشره باندې باران بند کړي. مالداره ظلم وکړي، زکات یې بند کړي، الله د معاشرې سره رحمت بند کړي، معاشره په پریشانی کې راغله. حضرت علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله لیکلي دي چې کله یو سړی په معاشره کې زکات نه ورکوي، بیا پر عامو انسانانو دا ضروري ده چې د هغې لاسنیونه به کوي. هغې به د دې عمله سره ګرځي، د هغه سړي سره به زور کوي، او په زور به دی د دې ته تیاری چې د زکات ادا کړي. امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، هغه وایي په معاشره کې چې کوم څوک زکات نه ورکوي، پر باچا باندې دا واجب ده چې دا سړی به قتل کوي، بیا به هغه وژني. هغه په معاشره کې د باچا ذمواري ده، هغه د زکات د نه ادا کېدلو په خاطر د ژوند مستحق نه دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي ځکه به وژني چې دا سړی مرتد دی، کافر دی نور، او د کافر مرګ په دارالاسلام کې چې هغې زمین نه دی، ذمه یې نه ده اخیستې، باچا ته جایز دی چې وژني به. امام مالک، امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی، هغه هم وایي وژنې به یې، لیکن تعزیرا به یې وژنې، مرتد نه دی چې دا نور معاشره عبرت ځینې واخلي. دا رقم امام ابو حنیفه رحمه الله قربان سم، د هغې مسلک کې ډېره اساني. هغې دا لیکلي دي چې دا مالداره به په جیل کې اچوي، در هغې وخته به په جیل کې زندگی تیروي چې یا د زکات کښلو څه، د زکات د نه کښلو څه توبهګاره سي، او د زکات وکښلو ته متوجه سي، او زکات په ښه طریقه ادا کړي. او که د زکات ادا کېدلو ته متوجه نه سي، او د دې عمله څه توبه نه وکاږي، بیا به در هغه وخته پورې چې څومره زندگی هغه به ټوله په جیل کې ورباندې تېرېږي. نو یو طرف ته زکات دا د اسلام ډېر عظیم رکن دی، بل طرف ته زموږ پر معاشره باندې نن بوج دی، نن د فضول او د اسراف او د فضول خرچې زمانه ده. زموږ او ستاسو معاشره ده چې کله د یو سړي د زوی واده وي، تاسو بیا ګورئ چې هغه څومره خرچې کوي، چې د هغې ورا په کم شکل وي، د هغې خوشی په کم شکل وي، د هغې مهماني په کم شکل وي، د هغې میلمستیا په کم شکل باندې. یا چې کله پر یو سړي باندې د تربرګلوی ځای راسي، د نامه ځای راسي، چې دی په هغه کې میلمستیا کوي، دی په هغه کې تقریب و محفل جوړوي، پر هغه تقریب و محفل باندې د څومره خرچې راسي. لیکن دا هغه سړی دی چې کله د مدرسې سفیر ورله رالی، چې کله یو غریب و مسکین ورله رالی، او د ده دروازه ته ودرېدی، یا دکان ته ودرېدی، یا کور ته ودرېدی، بیا د ده پر دې تندي باندې د ټولو څه مخکې د پریشانۍ غوټې پیدا سي، بیا پر ده باندې مځکه تنګه سي، او بیا دی نفس تنګی سي، او بیا دی کوشش کوي چې په څومره ژر یې هسې د ځانه بیل کړي. ما درته ویل چې هغه ظالم چې کله پر هر تقریب باندې د ده په لکونو روپۍ خرڅېږي، په هغې باندې دی کم نه خوري، لیکن چې کله د زکات او د اسلام د فریضې ځای راسي،
بیا د موډ خراب سي، بیا د پر تندي باندې غوټې پیدا سي. دی کوشش کوي چې دا سړی ژر د مخه سوره کړي. بیا هغې ته شل خبرې کوي، هغې ته شل زورونې ورکوي، هغې ته شل حیلې کوي، هغې ته شل بانې کوي، او په ډېر عزت، په ډېر ذلت او په ډېره ستړیا یې د ځانه سره رخصتوي. څومره د غفلت زندگی ده، څومره د لاپروایي زندگی ده، څومره د دین څخه لرې زندگی ده. حالانکه دا ظالم په دې باندې نه پوهېږي چې دا زما مال نه دی، دا د دې غریب مال دی. صرف الله تعالی یې څو ورځې امانت ماته راکړی دی. الله تعالی یې زما په لاس ده ته رسوي. که زه نن په دې مال کې خیانت وکړم، الله تعالی به سبا زما او زما د بچو رزق د بل چا سره امانت کښېږدي، بیا به زه هغې له ورځم، د هغې څه به زکاتونه غواړم، د هغې څه به زارۍ کوم. لکه ما مخکې څو ورځې یو واقعه درته بیانه کړله. یو مالداره د خپلې زنانې سره ناست دی پر ډوډۍ باندې. زنانه ډېره ورته ګرانه ده او زنانې ته الله تعالی ډېر حسن او ښایست ورکړی. او دی چې کله ډوډۍ په شوق باندې وخوري، دروازه کې یو فقیر ودرېدی. نو د فقیر په لیدلو د موډ خراب سو. نو دغه فقیر ته غصه وکړه چې سړی ستاسو خو په یو حال کې سړی نه خلاص. لیکن الله تعالی په هغه عمل باندې ډېر ناراضه. څه زندگی تیره سوه، د ده د زنانې تعلقات خراب او په مابین کې طلاق واقع سو. او زنانه ولاړه د بل سړي سره یې نکاح وکړه. یو ورځ د دویم خاوند سره پر ډوډۍ ناسته ده، بیا په دروازه کې فقیر ودرېد. زنانې ور منډه کله باره یې ډوډۍ ژر وزغلوله. خاوند ورته ویل خیر، ول د مخکیني خاوند سره ناست وم، دغسې یو فقیر راغلی، از ما خاوند تیزه خبره ورته وکړه. نو زما په دې زړه کې کرکه پیدا سوله. نو داسې نه چې الله بیا یو فساد را باندې وکړي، ځکه ژر دې خاوند ته ډوډۍ وړه. دې چې کله دروازې له ډوډۍ ور ورسوله، فقیر ته که ګوري، فقیر هغه مخکینی خاوند دی چې ولاړ دی، برابر ته راغله. دې دویم خاوند ته وایي سړی نن مې ډېر عجیبه ولیدله چې کوم چاته ډېر مال او دولت ورکړی او زما ډېر په شوق کې و او زما د عشق زندگی ورسره تېرېدله، نن هغه زما دروازه ته د فقر په شکل ولاړ. هغه دویم خاوند ورته ویل زنانې در دې به هم تعجبه درته وکړم. ورته وایي هغه فقیر زه وم چې ستاسو دروازې ته درېدلی. نو ما درته ویل حالات د الله تعالی په لاس کې دي. د الله تعالی قدرت دی، چاته عزت ورکوي، چاته ذلت ورکوي، چاته مسکنت ورکوي، چاته مالداري ورکوي. چې نن الله تعالی مال او دولت درکړی دی، پر دې باندې ښه حال دی، دا ښه حال وسهه. دغه مال د غریب دی، الله تعالی تا ته درکړی دی امانتاً، په ښه طریقه یې در دې مستحق ورسوه. او که دې په دې کې خیانت وکړې، په دې کې دې کمزوري وکړه، هسې نه چې داسې ورځې بیا راسي چې ستا رزق الله تعالی د زکات په شکل امانت یو بل مالدار ته ایښی، بیا ته او ستا بچان د هغې پر دروازو باندې کړېږئ او د هغې څخه د خپل رزق تلاش کوئ. ځکه زکات په ښه شکل باندې ادا کول. پیغمبر علیه صلات وسلام تېره جمعه کې ما حدیث بیان کړی چې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زما د امت هغه کسان چې هغې په زکات کې کمزوري کوي، هغې به د قیامت په میدان کې زما د شرمندګۍ سره، چې د هغې په خاطر به زه په ټولو انبیاو کې د قیامت په میدان کې شرمنده یم، او د هغې په خاطر به زما سترګې کښته وي، او د هغې په خاطر به زه په د نورو انبیاو په مخ کې سترګې نسم پورته کولی. ورته زه به د حضرت موسی علیه السلام وڅنګ ته په صف کې ولاړ یم. د حضرت موسی علیه السلام د مال زکات څلورمه حصه وه، په څلورو حصو کې یوه حصه زکات. لیکن زما د ژړا په خاطر، پیغمبر وایي زما د شپې د فریاد په خاطر الله زما د امت سره اساني وکړه، د څلورمې څخه څلوېښتمې له ولاړی، زما د امت زکات څلوېښتمه حصه سوه. لیکن د حضرت موسی علیه السلام امتي چې راځي، هغې به د خپل مال څلورمه حصه د زکات په ډېر ښه شکل ادا کړي. لیکن زما امتي چې راځي، د هغې پر دې سټ باندې به غویی پروت وي، او ملایکې به وایي چې دا د پیغمبر علیه السلام امتي دی چې هغې د غویو په زکات کې کمی کړی دی. د چا پر دې وژه به ووښ راخستی، او د چا پر دې وژه به زر راخستی، چا به پر دې خپل وژو باندې مال او دولت راخستی. او زه به د هغې په کتلو په خاطر وم ځکه ته ګورم، او زه به د نورو انبیاو په مخ کې بیا سترګې نسم پورته کولی، ځکه زما د امت مالداره هغې په دې خپل مال کې خیانت کړی. نو چې کم څوک په زکات کې کمی کوي او زکات د اسلام فریضه ده، په ښه شکل یې نه ادا کوي، خو بیا د قیامت میدان کې د خپل حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې د سترګو کښته کولو، د هغې د شرمندګۍ باعث ګرځي. حالانکې د دې امت انسانانو د خپل نبي سره څه وکړل؟
حضرت رابعه بصری دی امت کې یو زنانه تیره سوه، هغې به د نورو عباداتو څه سیوا په ورځ کې په 24 ساعته کې 1000 رکعته نفل کول. یو وخت یو زنان ورته وی بیبي د جنت څخه د جنت ډیره شوقیه که د جهنم څخه ډیره بیریږي چې دا دومره مشقت کوي او دا دومره خواري کاشي. دا ورته وی بچي په خدای قسم نه د جنت ډیره هوا لرم نه د جهنم ډیره پروا لرم، نه د جنت ډیر فکر سره دی نه د جهنم ډیر فکر سره دی. هغه ورته بیا ولې داسې کوي؟ اور د دې خبرې فکر سره دی چې زما په عمل باندې د قیامت په میدان کې زما د نبی سترګې پورته شي، بس چې زما د عمل د قیامت په میدان کې زما د نبی د عزت او د حوصلې سبب وګرځي چې کله زما عمل فیسي او زما نبی د نور انبیاو په مخ کې وایي چې زما امت کې داسې بچانې تیرې سوې چې د نور عبادات څه سوا د دې 1000 رکعته نفل د ورځې عبادت. نو زه عبادت د خپل نبی د سترګو پورته کولو په خاطر باندې کوم چې د قیامت په میدان کې زما د نبی سترګې زما په عمل. دا نه یو کتاب کې لیکلی دی د دلی د جامع مسجد په دروازه کې یو فقیر ناست دی چې هغې په بدن باندې معیوب دی، هغې هر چا ته لاس پورته کوي او سوال کوي. یو ورځ یو انګریز د مسجد د دید دپاره رالی چې مسجد به ووینم. هغې چې کله رالی فقیر خپل د فقر شکل ورته جوړ کړي، لاس یې ورته ونیوی، هغې د خپلې بټوې څه یو شی راواخیستی په دې لاس کې ورکښې شو. چونکې انګریز خو د عبادت دپاره نه دی، هغې په مسلک عیسایي دی، د هغې دین د عیسایانو دی. هغې صرف د ګوټو سره د چوټو په ځای کې ودرېدی، د دې مسجد داسې نقشې ته یې وکتل. چونکې د دلی جامع مسجد د ډېرو قدیمو مساجدو څخه دی، په هغې کې ډېر قدیم طرز تعمیر دی، لیکن مسجد کې الله تعالی دا اثر یې ښه دی، د هغې په لیدلو باندې الله تعالی د ده په زړه کې یو څه سکون ور واچوی چې کله واپس ولاړی د یو ځای چې ځي دا فقیر ورته ګوري، نو د هغه چې کله تیر سو هغه ځای باندې د هغې څخه د پیسو بټوی لسوې ده. هغه فقیر ور ولاړ سو، هغه بټوی راوسته د ځانه سره خوندي که هغې کې ډېر مال و دولت دی. انګریز کله ولاړی په خپل کور کې د بټوې معلومات وسو، بټوه ورکه سوه، هغې ته تر درک نور کې چې پر کوم ځای لسوې. دویمه شپه په دې جمعه کې دننه د دې خپلې زنانې سره د دې مسجد تذکره کوي چې داسې ښایسته مسجد. نو هغه زنانو ورته وایي په خپله خو دې ولیدی، ما هم یو ځل ونوله. دویمه جمعه یې زنان هم را روانه کړه، هغه هم عیسایي ده. چې کله یې مسجد له راوستله، غریب چې داسې ورته وکتل، باره ور منډه سو، په لاسو پورې ور وموښتی، باره یې بټوه ورته پیش کړه، ور صاحب ستا بټوه دغه ده. هغه چې بټوه وکتله او دې فقیر ته یې وکتل او بټوې کې چې کوم مال پروت دی پای کې یو ذره خلل نه دی راغلی. ماره دې فقیر ته ډېر حیران سو چې ټوله زندگی په داسې غربت کې تېروي او دومره مال په داسې بې تکلفه شکل په لاس ورلی، د عیسایي دا په لاس ورلی، لیکن هغې کې یوه ذره خلل نه وکړي. بره ډېر ورته حیران دی، پوښتنه ځینې کوي، ورته یې سړی دې مال کې دې څنګه تصرف نه وکړي؟ دی ورته په خدای قسم مجبوره هم ډېر یم او دا مال ډېر بې تکلف هم په لاس رالی او زما د ربه څه بغیر په ما باندې بل څوک خبرېدلی هم نه سو. صرف د یوې خبرې په جذبه باندې مې دا بټوه تا ته خوندي کړه چې د قیامت په میدان کې زه د خپل پیغمبر در شا ولاړ او ته د حضرت عیسی علیه السلام در شا ولاړ او د عیسی علیه السلام یو امتي راځي، هغه پر ما باندې مقدمه کوي او د هغې د مقدمې په خاطر باندې زما د محبوب سترګې کښته کېږي او دغه د هغې سترګې کښته کېدل په خدای قسم په هیڅ قیمت برداشتولی نه سم. چې هر څومره مې زړه وکړ، چې هر څومره مې حوصله وکړه، چې هر څومره مې زړه راغونډ کړي، د یوې خبرې ته ځان نه سم تکیه کولی چې زما عمل د قیامت په میدان کې زما د محبوب د شرمندګۍ ذریعه وګرځي او زما د عمل په خاطر زما د محبوب سترګې کښته دا عمل نه سم برداشتولی. نو په دې خاطر مې تا ته د خپله بټوه درته سالمه در ورسولی. نو ما درته ویل زکات نه ادا کول دا د قیامت میدان کې زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره جفا ده او د هغې جفا شکل داسې دی چې بیا به پیغمبر د نورو انبیاو په کتار کې د دې خپل امتي په عمل باندې ډېر شرمنده وي. بیا به د دې خپل عمل پیسې چې د په زکات کې راګرځول سوي دي هغه به د جهنم سره اکشل کېږي او د ده پر دې تندي به لګول کېږي. فتکوا بها جباههم، دا تندی به وي، وظهورهم په دې اړخو به وي، وجنوبهم او اړخونه به وي او شاګانې به وي په دې ټولې او دی به چغې کړي چې د الله رسوله زما مدد وکړه، زما نصرت وکړه.
هغوی به د خپلې حیا په خاطر باندې د سترګې نسي راپورته کولی چې دا زما امتي دی او زما امتي په داسې مشکل. حالانکه کم باوفا نبي دی، زما په خدای قسم چې سړی انساني تاریخ وګوري چې څومره انبیا د مځکو ته راغلي دي، چې څومره د انسانیت خیرخواهه انسانان راغلي دي، د یو نبی د خپل امت سره داسې وفا نه ده راغلی، د یو نبی د خپل امت دپاره داسې ژړا نه ده تېره سوې، د یو نبی د خپل امت دپاره داسې شپې نه دي تېرې کړي لکه پیغمبر علیه صلات وسلام چې د دې امت دپاره څه کړي دي، او خپل اصل او خپل نسل یې په کوم قسم باندې څومره تکلیفونه ورباندې برداشت کړو صرف د دې امت په خاطر. د روژې مبارکه میاشته ده، حضرت علی رضی الله عنه کور کې حضرت فاطمه زهرا ده، او دا د ټولو کائناتو بهترینه جوړه چې الله تعالی دوه ماشومان بچان ورکړي دي، هغوی د ټولو جنتیانو جنتي نوجوانانو سربراهان او سرداران دي چې کله د روژه ماتو وخت دی، دوه بچي دي، خاوند دی، زنانه د هغوی په دعا باندې لګیا دي. د مدینې منورې فضا ده او د پیغمبر علیه السلام زمانه ده. حضرت فاطمه زهرا وغورځېدله، حضرت علی رضی الله عنه په مزدوري کې د وربشو لږ وړه پیدا کړي دي، د هغې سه ژر ټکلۍ باندې کړې، دوې غټې دوې کشنۍ ټکلۍ 4 ټکلۍ ځینفخې کړي، او چې کله د مسجد نبوي اذان کېږي د هغې څه مخکې راوزغلولې، یو ماشوم بچي ته کښېښو، بلی بل ته کښېښو، بلی حضرت علي ته کښېښو، بل خپله خوري. حضرت فاطمه زهرا چې کله حضرت علي رضی الله عنه هر یو خپله حصه وخوړله، حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها چې کله نیمه وخوړله، برای دا نیمه د خپل پړوني په څا کې داسې وپیچله. حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي چې ته وږې نه وې، په دې دومره نفقه باندې ستا څنګه ګزاره وسه، دا دومره نفقه څه وکړې، نوره نفقه. د دې په سترګو کې اوښکې رالې، وایي نه معلوم زما پلار د ټوله انسانیت سردار حضرت محمد مصطفی ته به نن ګوله رسېدلې که به نه رسېدلې، زه به دا د هغې در کور هغه نیمه نفقه یې په دې خپل پړوني کې نغښتې راواخیستله چې د پیغمبر علیه السلام د حجرې دروازې ته راځي. پیغمبر علیه السلام د ماښام د لمانځه سره راغلی، ورته یې بچي یې څنګه راغلی، ورته یې د الله رسوله په خدای قسم در ستونې مې نوره نه تېرېدله، ستا حالت مې په دماغ کې و چې زه به در خپل پلاره څنګه د نفقه رسم. پیغمبر علیه السلام څه ورته ویې بچیه والله ما ذاق ابوکم الثلاثه ایام فواقه، په خدای قسم ستا پلار نن درېیمه ورځ د روژه په ناوه باندې نسي چې د هغې په کور کې څه نسته. چې کله کښېنستله حضرت فاطمه زهرا ورته ویې پلاره ګوله زه در جوړوم، نو دا په دې خپل لاس ګوله ور جوړوي او پلار یې خوري. چې کله هغه وخوړله نو پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه زهرا د سترګو څه اوښکې نه درېږي. پیغمبر علیه السلام ورته بچي اوس پر څه باندې ژاړې، ورته پلاره نن خو الله تعالی نفقه راکړه، نه معلوم سبا روژه مات به بیا څنګه وي، ستا روژه مات به څنګه وي، زما د بچو زما د کور روژه مات به څنګه وي. پیغمبر علیه السلام څه ورته بچي زه به صبر کوم، ته به صبر کوې، ستا بچي به صبر کوي، دا زما خاندان دی، زما خاندان به ټولو صبر کوي، او د دې صبر به الله تعالی د قیامت په میدان کې زما د امت د ګناهګارانو د ازادۍ ذریعه ګرځوي، چې زما د امت کم ګناهګاران د قیامت میدان له راځي، د دې صبر په خاطر به الله تعالی هغه د جهنم څخه ازادوي. نه ما درته ویل هغې پر ځان هم لوږه تېروله، هغې پر بچیانو هم لوږه تېروله، هغې بچي خپلې لور ته هم دا حوصله ورکوله، هغې خپلو لمسو ته هم دا حوصله ورکوله چې زموږ او ستاسو لوږه ده، پر دې لوږه به موږ صبر کوو، او دا به د قیامت په میدان کې الله تعالی زموږ د امت د ګناهګارانو ذریعه ګرځوي. لیکن امت د هغې وفا په دنیا کې چې کم مال الله تعالی ورکړی دی د هغې غوښتنه د ده څه څوک کوي، چې کم مال د زکات الله تعالی د ده سره امانتن ایښی دی، نن دی ظالم د هغې کې هم حیلې وبانې کوي، هغې هم د ځان یو کمال بولي، هغې په ذریعه هم پر غریبانو پر مسکینانو باندې احسانونه اچوي، او پر هغې باندې هغې ته د ذلت او د ستړو په نظر باندې ګوري. ما درته ویل چې پیغمبر علیه السلام د امت څومره خیال ساتي. حضرت عثمان رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام میلمستیا وکړه، مسجد نبوي کې ورته د الله رسوله زما کور ته به راسره ځي. چې کله میلمستیا وسوله نو د مسجد نبوي څخه حضرت عثمان رضی الله عنه په پیغمبر علیه السلام پسې کور ته بیایي. چې کله کور ته روان کړی دی نو د دې خوا چې ځي د دې لارې قدمونه شماري، د شاور پسې د قدمونه شماري،
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله در شا ورته وکتل ورته عثمان دی کې د څه مقصد دی زما قدمو کې ستا څه غرض دی ورته د الله رسول زنن دومره خوشاله یم چې د ټول انسانیت سردار زما د کور میلمه دی دا او زما کور کې الله تعالی څومره عزت راوسته نو زه به د هغې په بدله کې چې د مسجد نبوي څخه ستا در کوره څومره قدمونه دي د هر قدم په بدله کې به یو غلام آزادوم بس په دې نیت باندې زه ستا قدمونه شمارم چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میلمستیا وخوړله چې څومره قدمونه د مسجد نبوي څخه د عثمان در کوره لګولي عثمان د هغې په بدله کې غلامان آزاد کړ حضرت علی رضی الله عنه د دې میلمستیا سره ډېر متاثر دی او ډېر یې زړه غواړي ځکه د صحابو مسابقه په نیکو کارو کې چې عثمان څومره درجه پیدا کړه کاش زما سره دومره وس وای چې ما هم یو ځل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور میلمستیا کړې ماښام کور ته رالی حضرت فاطمه الزهرا ته د دې ذکر کوي چې نن حضرت عثمان پیغمبر علیه السلام میلمه کوي او د هر قدم په بدله کې د هغې یو غلام آزاد کړي حضرت فاطمه الزهرا ورته وایي چې بس خیر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سبا ماښام زموږ میلمه کړه زه به د هغې دپاره یو بندوبست وکړم حضرت علی رضی الله عنه ورته وایي زنانې په کور کې څه نشته د مسکنت زمانه ده د غربت زمانه ده موږ به څه بندوبست کوو حضرت فاطمه الزهرا ورته وایي بس د هغې بندوبست به الله تعالی کوي ته ماښام ته د هغې دعوت وکړه میلمستیا وکړه چې کله میلمستیا روانېږي حضرت فاطمه الزهرا لاس پورته کوي په ژړا 2 رکعته لمونځ کوي ته یا الله د ستا د حبیب محمد راتګ دی د هغې عزت دی د هغې خدمت دی د هغې نفقه ده یا الله ته زما په کور باندې خبر یې چې زما په کور کې یو څه نشته یا الله زما مدد به د غیب وسکئ که حضرت مریم د عیسی علیه السلام مور و هغې له بې موسمه میوې راتللی سوې یا الله ستا د حبیب او ستا د محمد بچی یم زما د اعزاز په خاطر به د جنت څخه زما د کور خوراک راشي چې کم لوښي پراته دي پیغمبر علیه السلام ماښام رالی الله تعالی د غیبي اسبابو په ذریعه باندې د هغې د خوراکي بندوبست کړی دی پیغمبر علیه السلام او صحابه چې کله هغه وخوړله د هغې خوند ته حیران پیغمبر علیه السلام په دې باندې پوه شو چې د دې مدد الله د اسمانه څه کړی دی مری راوسکولو په دې زړه پرې ونیول فاطمه بضعة مني فاطمه زما د زړه ټوکړه ده چې کله پیغمبر رخصتېږي حضرت فاطمه الزهرا ژړا شروع کړه ورته یا الله د عثمان در کوره پورې چې تللی د هر قدم په بدله کې تا د غلامان آزادول او دومره وس و توفیق دې ورکړی زموږ سره یو څه نشته د هر قدم په بدله کې زما د محبوب د امت ګناهګاران آزادوه چې کله پیغمبر روانېږي حضرت جبرائیل رالی پیغمبر علیه السلام باندې وحی رالی ورته پیغمبره د حضرت فاطمه الزهرا د دعا په خاطر باندې ستا د هر قدم په بدل کې ستا د امت په زرونو ګناهګاران الله تعالی د جهنم څخه آزاد کړي نو هغې پیغمبر چې د هغې ټوله خاندان د هغې ټوله زندگی د هغې ټوله ژړا او فریاد هغې د دې امت په خاطر باندې چې ټوله انبیا به د قیامت په میدان کې د نفسي نارې وي چې الله زما حفاظت لیکن د ده څه به ځان یېري یا الله امتي زما د امت حفاظت او ټوله انبیا به د قیامت په میدان کې پر منبر باندې ناست دي او دی به پر مځکه باندې ناست دي الله تعالی ورته ولې پر منبر نه کښېنې یا الله هسې نه چې منبر په اواز او ما په جنت کې کښېني زما کښېږدي او زما د امت ګناهګاران د قیامت په میدان کې دغه صفات رسي لیکن امت دومره ظلم کوي امت دومره جفا کوي چې د هغې د ظلم او د جفا انتها ده چې د هغې کمه حصه د مسکین الله تعالی ده ته په لاس ورکړې ده او د ده سره امانت یې شی ده نن د هغې ورکولو ته هم تیار نه دی او ما درته ویل که غټ عمل دی که کوچنی عمل دی که دروند عمل دی که سپک عمل دی که ظاهري عمل دی که باطني عمل دی په هر شکل چې کم مالداره په زکات کې قصور کوي کمی کوي دا دی خپل دماغ ته کښېږدي چې د قیامت په میدان کې به زما د دې عمل په خاطر باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی د شرم په شکل تیریږي هغې به زما په دې عمل باندې د ټولو انبیاو په درمیان کې شرمنده نو په دې خاطر باندې زکات د اسلام اهمه فریضه ده په دې کې کمای نه کول ځکه قرآن کریم والذین یکنزون الذهب والفضه
چې کوم څوک سره زر او سپین زر خوندي کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله د الله په لار کې نه نفقه کوي نو هغوی ته زیری ورکه بعذاب علیم چې الله تعالی به ډېر بدترین عذاب ورکوي. یوم یحما علیها فی نار جهنم چې هغه سره زر او سپین زر به په جهنم کې د جهنم سکروټي کې فتکوا بها جباههم پر دې تندي به ورلګوي و جنوبهم و ظهورهم پر دې اړخونو باندې لګوي پر دې شا لګوي. غریب چې به د ولیدی د پر تندي به غوټه پیدا سوه الله تعالی ورته فذوقوا اوس یې د تندي خوند ګوره. او چې کله به د غریب ولیدی د به اړخ ور وګرځاوه جن روان بسو الله تعالی پر دې اړخونو باندې چې کله به روان سو د به شا دې غریب ته وګرځول الله پر دې شاګانو باندې ورلګوي ورته فذوقوا ما کنتم هذا ما کنزتم لانفسکم. دا هغه سره زر او سپین زرو چې په دنیا کې د نفقه کول خوندي کول دي او په دنیا کې د ساتل تراله هغه وچاته ورپاته سو. فذوقوا ما کنتم تکرزون اوس یې لږ خوند ګوره او د دې لږ څکه وکړه او د دې د عذاب شکل لږ ووینه او د دې د عذاب په وبال باندې نن اخته زندگی تیروه. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د ښو زکاتونو ادا کولو توفیق راکړي. الله دې دا څو خبرې قبولې کړي.